الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا بل درس إن شاء الله شروع کیږي. هغه شپږم رکن د ارکانو د ایمان نه چې هغې ته تقدیر ویل کیږي، چې هغه ایمان بالقدر خیره و شره من الله تعالی، ایمان د الله تعالی باندې په تقدیر باندې په خیر او په شر د هغې باندې. دا هم د ارکانو د ایمان نه شپږم رکن دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ان کل شیء خلقناه بقدر، یقینا هر شی موږ پیدا کړی دی په خپل تقدیر سره. دا تقدیر باندې ایمان دا لازم دی. طاووس تابعی دی رحمه الله دی فرمای ادرکت ناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولون کل شیء بقدر. و ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لیدلي، هغوی به دا ویل چې هر شی په خپل تقدیر او په اندازه سره پیدا شوی دی. بیا وی وسمعت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یقول، ما د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما اوریدلی دی، قال دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل شیء بقدر، هر شی په هغه تقدیر او په اندازه باندې الله پیدا کړی دی. حتی العز والکیس، تر دې پورې چې هغه ضعف او عجز او دارنګې او خیرواله. د دې دا مطلب دی الله سبحانه وتعالی یو سړی په عجزۍ او په ضعف سره پیدا کړی وي، هغه کې طبیعت کې ضعف وي. بل یو سړی الله پیدا کړی د هغه په طبیعت کې چالاکي وي او خیرواله وي، نو دا تقدیري مسله ده. نو دا چې الله دوی پیدا کړي دي دا هم تقدیر دی چې یو به لږ ضعیف العقل یا کمزوری یا مثلا په عقل کې د هغه خامي په دې شکل سره پیدا کړي، دا بل یې بیا خیر پیدا کړی دی، نو دا هم تقدیر دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قریشو مشرکین راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په تقدیر کې جګړه کوله. نو دا آیات الله نازل کړ د سورۃ قمر، یوم یسحبون فی النار. نو هر کله چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه په تقدیر کې کوله، الله دا آیات نازل کړ یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، په کومه ورځ چې پړ مخ به راښکلی شي دوی په اور کې په دې خپلو مخونو باندې. بیا به ورته ملایک څه وایي ذوقوا مس سقر، تاسو د دې جهنم د دې یخ جهنم چې شی وګورئ او خوند یې وګورئ. ان کل شیء خلقناه بقدر، یقینا هر شی موږ پیدا کړی دی په خپل تقدیر او په اندازه باندې. دا حدیث امام ابو بکر ابن ابي شیبه روایت کړی. سورۃ احزاب کې الله فرمای امام بخاری باب لګول دی آیات وکان امر الله قدرا مقدورا. دا الله هر کار چې الله سبحانه وتعالی دی دنیا کې وجود تراوړي نو د هغې اندازه مقرره ده، معلومه ده. بل حدیث کې راځي یو سړی د انصارو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل یا رسول الله انا نصیب صبیا ونحب المال کیف ترى فی العزل. موږ ته بعضې وینځې راورسېږي، نو د هغه وینځو نه موږ عزل کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او انکم تفعلون ذلک، آیا تاسو دا کار کوئ؟ لا علیکم الله تفعلوا، دا څه پروا نه کوي که کوئ او که نه کوئ. ځکه فانه لیست نسمة یا نسمة کتب الله ان تخرج الا هي کائنة. الله سبحانه وتعالی که چېرته ستاسې دپاره د اولاد هغه پیدایش مقرر کړی وي په تقدیر کې، نو دا به ضرور راځي، یو څاڅکی به ورته ورغورځېږي او دغه به پیدا کېږي. حدیث بخاري راوړی. د دې مطلب دا دی چې دا تقدیر چې دی دغه واقع کېدونکی دی. بل حدیث کې راځي ابو هريره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قوي مؤمن بهتر دی الله سبحانه وتعالی ته او ډېر غوره دی د هغه ضعیف مؤمن نه، او په دواړو کې خیر دی، په هم ضعیف کې او هم په قوي کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته فرمایي چې ته
حریص شه په هغه کار باندې چې تا ته نفع در رسوي. ځان دپاره نفع ډېره کړه. واستعن بالله، امداد په الله سره غواړه په دغه کار کې. ولا تعجز، عاجزه نشي. وإن أصابك شيء که چې تا ته در ورسېږي یو شی، فلا تقل، داسې مه وایه لو انی فعلت کذا و کذا، که دا پلانی کار ما نه وی کړی نو دا کار به نه و شوی، پلانی دی نه وی تلی نو دا کار به نه و شوی په ما باندې. ها که پلانی دا کار نه وی کړی هلته به نه وی مړ، نو دا خبره غلطه ده. ولکن قل قدر الله ما شاء فعل، داسې وایه چې دا د الله یو تقدیر او هغه څه چې وغواړي هغه کوي. فإن لو تفتح عمل الشیطان، ځکه دا کلمه د لو ده که نه، که چېرته پښتو کې ورته وایي دا د شیطان عمل دی، دی باندې شیطان خوشحالیږي، ځکه دا کار الله کړی او ته که دا کار ما نه وی کړی داسې به نه وشوی. نو د دې وجه نه تقدیر باندې ایمان لازم دی، فرض دی، چې څه مونږ ته رارسېږي دا به د الله په تقدیر کې وي. په دوستانو یو خبره دلته یاد ساتئ چې ایمان په تقدیر باندې په څلورو مرتبو کې دی. دا ضروره مسله ده او دا د دې ایمان بالقدر سره لازم ده چې په دې څلورو مرتبو موږ تاسو ایمان لرو. اوله مرتبه د تقدیر باندې د ایمان هغه ایمان بعلم الله، چې په الله په علم باندې موږ تاسو ایمان لرو، او دا ایمان داسې ولرو چې الله محیط بكل شی دی، په هر شي باندې الله احاطه کړی ده، موجودات، معدومات، موږ څه وینو کې وینو، ممکنات او دارنګه مستحیلات، دې ټول باندې الله په ما کان او ما یکون باندې عالم دی. او الله پوی دی چې دا مخلوق کم کارونه کوي مخکې د دې نه چې دا مخلوق لا پیدا کړی هم نو په دې باندې هم الله عالم دی. د هغوی په رزقونو، د هغوی په نیټو د مرګ باندې، د هغوی په احوالو، د هغوی په اعمالو، د هغوی په حرکاتو، د هغوی په سکناتو، د هغوی په نیکبختیا او د هغوی په بدبختیا باندې، او په دې باندې هم پوی دی چې څوک به د جنت والا نه وي، څوک به د اور والا نه وي. دا الله ته پته و مخکې د دې نه چې دا مخلوق لا پیدا کړی نه و، مخکې د دې نه چې جنت او جهنم لا پیدا کړي نه و. معمولی شی او دارنګې غټ وړوکې ظاهر او باطن پټ ښکاره اول او آخر دا ټول د الله په علم کې دي، او دا به وي او دا وو. د دې وجه نه د الله سبحانه وتعالی دا نوم چې العلیم الخبیر، عالم الغیب والشهاده، علم الغیوب، په دې ټولو کې دې ته اشاره ده چې الله سبحانه وتعالی په دې ټولو باندې عالم دی. نو دا دوستانو اوله مرتبه د ایمان دا په تقدیر باندې. د دې وجه نه حدیث کې راځي، عمران بن حسین رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی ویل یا رسول الله، اې د الله رسوله، ایعرف اهل الجنة من اهل النار، د جنت والا به د اور والاو نه دغه کیدی شي، پیژندی شي. د دې پیژندګلوي به څنګه موږ کوو چې دا د اور والا دي، دا د جنت والا دي؟ قال نعم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تبع دغه صحابي وي، نو ولې دا عمل کوونکي په دې باندې نه پوهېږي چې دا عمل د اور دی او دا عمل د جنت دپاره دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا جنت والا او د جهنم والا دواړه عاملین دي، عمل به کوي او د دې دپاره الله پیدا کړي دي، او همدغه کارونه دوی ته الله اسانوي هم. خو دا د تقدیر مسله ده، په تقدیر خو بیا دوی خبر نه دي چې زموږ تقدیر څرنګه دی. د دې وجه نه بل حدیث کې راځي، ابو هريره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له عمله بعمل اهل النار. یو سړی په ډېره اوږده زمانه د جنت کارونه کوي، داسې کارونه به کوي چې به دا جنتي دي، بیا به د دې سړي دپاره هغه آخر خاتمه د اور ولیکلی شي. او بل سړی وان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار، د اور والا به کارونه کوي دا سړی، لیکن دې سړي دپاره چې د اور عمل کوي آخره کې به الله هغه خاتمه بدله کړي او جنت عمل به د ده نه صادر شي. نو دا هم د تقدیر مسله ده. امام مسلم دا حدیث په کتاب الایمان کې راوړی، بخاری هم ذکر کړی. دا حدیث او د دې په معنا کې نور حدیث
د اهل علم په تفسیر کې دا ګوره تفسیر دی د یو بل حدیث. هغه حدیث د سهل بن سعد الساعدي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه، یو سړی به د جنت والا عمل کوي فيما يبدو للناس، چې خلکو ته کوم ښکاره کیږي. لکه نیک نیک کارونه به کوي، حجونه به کوي، روژې به نیسي، منځونه به کوي. وهو من اهل النار، دی به د اور والا نه وي. وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار، یو سړی به هغه د اور کارونه کوي فيما يبدو للناس، خلکو ته به د اور والا ښکاري، ځکه بد کارونه دي په ظاهر کې. وهو من اهل الجنه، دی به جنت والا نه وي. نو حدیث یفسر الاول، یو حدیث د بل حدیث تفسیر کوي کنه. ځکه دله به بیا د هغه شقاوت چې کوم د مور په خېټه کې د تشخیلي کله شي هغه عملو پرې رامخته شي. خلکو ته به صرف صلاح ښکاري چې دا سړی ډېر مصلح انسان دی، لیکن الله سبحانه وتعالی به هغه تقدیر پرې رامخته کړي، ځکه دغه تقدیر دی خلکو ته معلوم دی، الله ته معلوم دی. نو دا مرتبه باندې ایمان لرل د تقدیر دا ډېر ضرور دی. دوستانو دویمه مرتبه د ایمان بالقدر نه هغه ایمان په کتاب الله دی، چې موږ دا عقیده ولرو چې د الله کتاب هیڅ شی نه دی پېښ. د دې دا معنی ده هر ضروري مسله د عقیدې په بنیاد چې د عقیدې سره تعلق لري الله ټول بیان کړي دي. د دې ډېر دلایل دي. سورة انعام کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، موږ هیڅ شی نه دی پرېښی په دې کتاب کې، یعنی موږ بیان کړی. سورة یاسین کې الله فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین، هر شی موږ شمار کړی دی په امام مبین کې، لوح محفوظ مراد. سورة القمر کې الله فرمایي وکل شیء فعلوه فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر، هر وړه او غټه خبره دا په لوح محفوظ او په تقدیر کې شته دی، لیکل شوی. د دې وجه نه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام نه حکایت کوي چې فرعون هغه ته ویلې فما بال القرون الاولى، خانو چې ته وایې چې اله دی او زما اله هم دی او ستا اله هم دی، نو ای موسی علیه السلام دا مخکینی خلک څه شو؟ نو دا څنګه تیر شو؟ څنګه شو؟ څه شو؟ موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علم دا غي زما د رب څخه دی، ما ته څه پته او په کتاب لوح محفوظ کې دا غي سره ارڅ شته کنه چې زما رب نه څه هېر کړي دي او نه ته نه ورک دي، هغې سره مکمل ارڅ شته کنه. مسله تقدیر ته وسپارله چې د هغوی تقدیر کې ته ګوتې مه وهه، د هغوی تقدیر کې به ته ګوتې نه وهې، ما ته څه پته ده. د دې وجه نه بل ځای الله سورة حج کې فرمایي الم تر ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب، ته نه ګورې یقینا الله پوه دی هغه څه چې په اسمان او په ځمکه کې دي، یقینا دا په لوح محفوظ کې لیکلي دي. ټول تقدیر مراد دی. سورة انعام کې الله فرمایي وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، الله څخه د غیب چابیانې دي، په هغې باندې نه پوهېږي مګر الله پې پوهېږي. بیا آخره کې آیات کې څه وایي ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لامده او وچ مطلب غټ او واړه هیڅ شی ته الله نه پاتې نه دی مګر په لوح محفوظ کې هغه شته دی که نور آیاتونه په دې باندې شته دی. حدیث هم په دې باره کې ډېر دي. هغه اوږد حدیث دی د مسلم او دارنګې بخاري کې هم راځي. علي رضی الله عنه فرمایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو، د هغه سره یو لرګی او چې ځمکه یې پې کنستله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ما منکم من احد الا قد كتب مقعده من النار ومن الجنه، نه دی ستاسو نه یو کس مګر الله لیکلی دی هغه ته ځای د اور نه او یا د جنت نه، تقدیر ته اشاره وکړه. فقال رجل من القوم، یو سړي د قوم نه ویلي الا نتکل یا رسول الله، موږ توکل نه کوو په الله باندې، ځکه چې هسې ځایونه لیکل شوي یا به جنتي او یا به جهنمي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا داسې به نه کوئ، اعملوا عمل کوئ
جنت والاو ته الله د جنت عمل اسانه، جهنم والاو ته الله د جهنم عمل اسانه. به هدایت ورس. فاما من اعطى واتقى، بخاری کې دا حدیث شته، مسلم هم دا حدیث راوړی، وګد حدیث دی. بل حدیث کې راځي، ترمذی کې مشتا، امام احمد رحمه الله دا حدیث راوړی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ناستو سورلای باندې، رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ویلي اے غلامه، اے ماشومه، اے هلکه، زه تا ته څو کلمات خیمه تا ته نفع درکې، د الله حفاظت کوه نو الله به ستا حفاظت وکړي. د دې دا مطلب چې د الله د حدود حفاظت کوه، الله به ستا حفاظت وکړي. بیا ورته وایي د الله د حدود حفاظت کوه نو الله به ته مخامخ عمومي ستا حفاظت وکړي. بیا ورته وایي اذا سألت فاسأل الله، کله چې سوال کوې نو د یو الله نه کوه، د بل چا نه مه کوه. دا نور صاحبان خو هر چاته چغې وایي، چې ته چې ډېری وي نو وایي دغه دی بابا د دې شي ذمهوار دی. نه، وایي اذا سألت فاسأل الله، خانم کرتے هم کرتے دواړه کوي. الله نه په منځ کې غواړي یا که نعبد و یا که نستعین، لیکن بابا نه غواړي او ستا په زوی کې مې اچولی. نه، واذا سألت فاسأل الله، کله چې ته سوال کوې نو د الله نه سوال کوه. واذا استعنت فاستعن بالله، که امداد غواړې نو صرف د الله نه غواړه، د بل چا نه به نه غواړې. بیا ورته وایي واعلم، پوه شه په دې باندې چې ان الامة، که دا امت لو اجتمعوا، که جمع شي علی ان ینفعوک، په دې باندې چې تا ته نفع در ورسوي، نو لم ینفعوک الا بشیء، هیڅ نفع دا مخلوق تا ته نشي در رسولی مگر په هغه شي باندې چې قد کتبه الله لک، چې الله تا ته په تقدیر کې لیکلی وي. ولو اجتمعوا علی ان یضروک، او که دا مخلوق جمع شي په دې باندې چې تا ته ضرر در ورسوي، نو لم یضروک، تا ته ضرر نشي رسولی الا بشیء، مگر په هغه عمره ضرر قد كتبه الله عليك، چې الله تا ته په تقدیر کې لیکلي. بیا ورته وایي رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه ګوره وچ شوي دي، اوچت شوي دي، او صحف دا بس هغه تقدیر باندې وچ شوي. د دې دا مطلب دی چې ګوره دوباره به تا ته تقدیر نه جوړېږي، چې صرف په تقدیر کې الله لیکلي هغه به تا سره کېږي. دا حدیث ترمذی هم راوړی دی، نورو کتابونه هم راوړی. نو دا دویمه مرتبه وه، خو لیکن په دې مسله باندې ځان پوهول پکار دی چې ایمان په کتابت د مقادیرو باندې په دې کې 15 تقادیر دي. زمونږ او ستاسې 15 تقادیر دي. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسې له پیدا کړي دي. اول تقدیر ازلی دی، مخکې پیدایش د اسمانونو د ځمکو نه چې الله کله قلم پیدا کړ، لکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي سورة توبه کې قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، ورته وایي هرګز نه را رسېږي موږ ته مګر هغه څه چې الله موږ ته مقرر کړي وي. بل ځای کې الله فرمایي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة، نرسيږي یو مصیبت په ځمکه کې نه تاسو ته الا فی کتاب من قبل، مگر دا په لوح محفوظ او په تقدیر کې وي مخکې دی نه. ان نبرأها، د موجودیت د هغې نه هغه لا موجود شوی نه و، نو دا تاسو ته لیکل شوي. ان ذلک علی الله یسیر، یقینا دا کار په الله باندې آسان دی. الله دا ولې داسې وکړو، دا تقدیر ولې مقرر کړي، کای لا تأسوا علی ما فاتکم، دې دپاره چې تاسې غمجن نه شئ په هغه فوت شده شي باندې. تاسو نه یو کار فوت شي بیا به ارمان کوئ که دا کار هم نه وی کړی، داسې به نه وی شو. نه، دا تقدیر و، دا ګناه ده چې ته په هغې باندې بیا خفګان ښکاره کړې. ولا تفرحوا بما آتاکم، او په دې باندې خوشحاله نه شئ چې تاسو له الله یو شی درکړي. سورة حدید 22 نمبر آیت کې نو دې ته تقدیر ازلي وایي، مخکې د پیدایش د اسمان نه د ځمکو نه. احادیث په دې باره کې شته دی. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه حدیث دی په مسلم کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مخلوق تقدیرونه الله پیدا کړي دي قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه، 50,000 کاله مخکې
الله دا تقدیرونه پیدا کړي دي مخلوق اسمانونه او ځمکې لا پیدا کړي نه وو 50,000 کاله وړاندې تقدیر الله پیدا کړی به وي وعرش علی الماء عرش د الله په اوبو باندې مسلم حدیث ہے کتاب القدر کی ابو هريره حدیث ہے بل آدم علیہ السلام و موسی علیہ السلام جګړه شو په عالم ارواح کې عند ربها نو آدم علیہ السلام غلبه حاصل کړه موسی علیہ السلام باندې موسی علیہ السلام ورته انت آدم الذي خلقك الله بيدي ته هغه آدم ان شاء الله په خپل لاس باندې پیدا کړي او هغه در کې ساه چولې ملائکه ته سجده کړې ده جنت کې وسولې وي بیت فخطا په وجه باندې راکوش زمکه ده د څه کار دی وایي وک یعنی دا خلق دی راکوس کړو به خطیئتک احبطت الناس بخطیئتک الى الارض خلق دی راکوس کو د ګناه په وجه باندې خطا ده نشو اجتهادي خطا موسی علیہ السلام ورته ویل ان زمکه ته د اخر ستاده وجه راکوشوي آدم علیہ السلام ته ویل تو هغه موسی چې الله غوړه کړی وي برسالته خبریم د سره کړی وي نبوت در کړی و به کلامي او اعطاك الالواح تخطيط تورات هم در کړی وي فيها تبيان كل شيء پای کې د هر شي بیانو وقربك نجيا الله ځان ته نږدې کړی وي جرګه د سره کوله فبكم وجدت الله كتب التوراة تا په دې تورات کې ولیدل چې الله سبحانه وتعالى تورات کله لیکلو قبل ان اخلق زلا پیدا شوی نو موسی علیہ السلام ته 40 عاما صلوخ کاله مخکې زلا پیدا نو ما صلوخ کاله مخکې الله د تورات لیکلو پاغي کې لیکلو چې آدم علیہ السلام به دا کار کوي دی لاندې زمکه ته کوزي قال آدم علیہ السلام ورته فهل وجدت فيها آیتا پکې دا مندلی دی واسا آدم ربه فغوا خلاف آدم علیہ السلام در خپل فغوا نو مراد ته ونه رسیدلو هغه مراد ته ونه رسید سورۃ طه یو سورۃ 21 نمبر آیت موسی علیہ السلام ورته نعم او د میدل آدم علیہ السلام ورته افتلومونی ایما ملامتکه علی انا عملت عملا په کار باندې چې ما داسې کار کړی كتب الله علی ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنه چې ما لا کړی نه زه پیدا شوی نه مصالح کاله مخکې ما ته د لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي فحج آدم موسی غلبه حاصل کړ آدم علیه السلام موسی علیه السلام باندې هغه جزي ملامت کوم صحیح دام تقدیرو د دې وجنه آدم علیه السلام دلیل په تقدیر د ونیو په تقدیر سره په دلیل ونیو چې ګوره دا مسائل ټول تقدیری دي دویم دوستانو تقدیر د تقادیر د کتابت نه هغه ته کتابت المیثاق چې الله کله داخلك پیدا کړو هغه ارواح د آدم علیه السلام د شان راويست او ورته ویل الستو بربکم قالوا بلا زستاسو رب نه ما ویل ولې نه دا سورۃ اعراف سورۃ 2 نمبر آیت کې امام احمد رحمه الله غټ حدیث ته عبد الله بن عمر فرمای بل روایت کې عبد الله بن عمر ده خصي عبد الله بن عمر و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوریدلی دي الله سبحانه وتعالى دا مخلوق پیدا کړ په یو تیار کې به پاغي باندې نور واچو نور نو چاته چې دا نور نور ورسېده نو هغه هدایت من په سم لار شو او چاته چې دغه نور ونه رسید نو ضل گمراه شو نو دې وجنه اقول زما چې قلم وچوي د علم د الله باندې ترمذی د حدیث راوړي د دې مطلب دا دی چې هغه تقدیر ته اشاره ده چې الله کله د آدم علیه السلام د شان د سرو میګانو په شکل باندې ارواح راويستل دا وګد حدیث دی حدیث امام احمد ترمذی و غیره راوړي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په آیات تشریح کړی دا غوي وې ما د رسول الله اوریدلی د دې باره کې تاسو شو چې الست بربکم قالوا بلا واذا خذ ربكم من بني ادم من ظهورهم ذريه واشهدهم على انفسهم دې باره کې تاسو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یقینا الله آدم علیه السلام پیدا ک به شابانی والله سره خل خلاص به داغنه د اولاد چې څه قیامت پورې پیدا کیږي هغه ارواح دروتل
به ویل الله دا مې د جنت دپاره پیدا کړي د جنت والا عمل به کوي. به بل لاس د آدم علیه السلام په شا باندې راخ نو نور ارواح ترې راووتل. وی خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. دا د اور دپاره دی، د اور والا عملونه به کوي. یو سړی پاسې خامخا د سړي په زړه کې شک راځي یا رسول الله ففیما العمل، نو چې دا هغه وخت نه موږ جهنمین یا جنتین نو عمل ته ساجد دی. قال عمر فاروق رضی الله عنه فرمای فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اذا خلق العبد للجنه يستعمل بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمله من اعمال اهل الجنه فيدخله ربه الجنه. یو سړی چې کله الله د جنت والاونه پیدا کړي چې دی جنتي دی، نو هغه اعمالو تخي هغه اعمال برابرې چې د جنت والا عملونه تر څو چې دی مړ شي په داسې عمل باندې چې د جنت والا په عمل وفات شي. او کله چې یو سړی الله د اور والا پیدا کړي نو هغه ته د اور کارونه آسان کړي تر دې چې دی مړ شي په دغه عمل د اور والا نو اور ته به داخل کړي. نو دا دویم تقدیر و. دریم تقدیر دوستانو تقدیر عمری دی. هغه تقدیر عمری چې کله د انسان عمر لیکل کېږي د مور په خېټه کې. او حدیث د عبدالله بن مسعود مخکې ذکر کړی هم خو اوس بیا ذکر کو ځکه دلته ضرورت دی ورته. عبدالله بن مسعود فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دی صادق او مصدوق دی، یو د تاسو نه الله خلقت د مور په خېټه کې څلوېښت ورځې جمع کوي، بیا علقه وي، بیا څلوېښت ورځې مضغه وي ټوکړه. نو چې کله دا اډوکې ورسره جوړ شي او د څلورو میاشتو شي ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح. ملائکه الله راولیږي. مخکې د ملائکو په تشریح کې دا ویلو چې یو قسم ملائک د میندو پر رحمونو باندې الله مقرر کړي دي. نو دا ملائک پکې پوکې وکي، روح پکې راشي، څلورو کلماتو باندې هغې ته امر وکي: رزق، نیټه د مرګ، او عمل چې څه عمل به کوي، وشقي او سعید، دا سړی بدبخت وي یا به نیکبخت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په غزاد باندې لا اله غیره چې بل اله نشته دا غنه سوا ان احدکم لا يعمل بعمل الجنه. یقینا یو سړی به عمل د جنت والا کوي تر دې چې د دا د جنت منځ کې به یو ذراع مسافه وي، یو غس. نو هغه باندې به تقدیر را مخکې شي او د اور والا عمل به الله صادر کی، نو ایسته به اور ته داخل کی. بل یو کس به چې هغه به د اور والا عمل کوي تر دې چې د دا د دغه اور په منځ کې به یو غز وي، یو ذراع وي، یو څنګل. هغه تقدیر به په الله را مخکې کی، نو عمل د جنت به صادر کی او جنت ته به داخل کی. دا لفظ مسلم دی. بهرحال دا دریم نمبر تقدیرو. څلورم تقدیر حولی دی په لیلة القدر کې چې په هغې کې د هر شي اندازه لګېږي. د یو کال نه تر بل کاله پورې دي تقدیر حولی وي. الله په سورة دخان کې فرمایي انا انزلنا فی لیلة مبارکه انا كنا منذرین. یقینا موږ دا قرآن نازل کړی په برکتناکه شپه کې او موږ یره ورکوونکي یو. فیها په دې شپه کې یفرق کل امر حکیم. په دې شپه کې فیصله کېږي د هر کار امر من عندنا په حکم کولو سره طرف زموږ نه. انا كنا مرسلین، یقینا موږ لیږونکي یو د رسول. دې ته تقدیر حولی وي چې په یو کال کې الله دا تقدیر د یو کال نه تر بل کاله پورې بدلی. سعید ابن جبیر فرمای وی حاجانو ته په لیلة القدر شپه کې اجازه کېږي، یعنې د حاجانو دپاره چې د دوی نومونه لیکل کېږي او د دوی د پلارانو نومونه هېڅوک به ترې نه پاتې کېږي او نه به ترې کمیږي. عبدالله بن عباس فرمای یکتب من ام الکتاب فی لیلة القدر ما یکون فی السنه. په لیلة القدر شپه کې لیکلی کېږي په کال کې چې څوک به مري او څوک چاته به رزق ورکولی کېږي، کوم وخت باران ورېږي یا به کېږي، څوک به حج کوي، څوک به دا کار کوي. دغه کال کې ټول دا تقدیر لیکلی کېږي. دوستانو پنځم تقدیر هغه تقدیر یومي دی چې د هرې ورځې ځان ته تقدیر دی. لکه سورة رحمان کې الله فرمایي یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. کل یوم هو فی شان دا معنی چې هر وخت په جدا جدا کار کې دی. صحابه تپوس کوي یا رسول الله وما ذاک الشأن،
دا شان دا کار کوم کار دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یغفر ذنبا، یو ته ګناه معاف کی، بل نه سختی لري کی، ويرفع قوما یو قوم اوچت کی، ويضع آخرین او بل قوم ښکته کی. دې ته تقدیر یومي وایي. دا پنځه تقادیر دي. اوس موږ او تاسې په دې کې به جمع کوو چې دا پنځه تقدیر کوم تقدیر باندې موږ او تاسې چلیږو، او دا پنځه به ولې دي، یو ولې نه دی، عام هم مشهور دی چې یو دی. نو علماو د دې بیا جمع داسې کړې ده چې دا تقدیر یومي چې دی دا تفصیل دی د تقدیر سنوي، نه د حولي. کوم چې دا پنځه موږ ولست، او دا حولي چې دی بیا دا تفصیل د تقدیر عمري. په دې عمري تقدیر کې دا تفصیل شوی وي چې دا سړی په دې کال کې دا کار کوي. عمري به تفصیل د تقدیر عمري اولنا یوم الميثاق چې ورته وایي الست بربکم، او تفصیل د تقدیر ازلینا به هغه د لوح محفوظ تفصیل دی چې هغه ته امام مبین ویل کی. او امام مبین چې دا به د الله د علم نه دی. نو دی وجنه په دې تقادیر باندې په دې ترتیب باندې عمل کیدی شي. دو مرتبه دوستانو د مراتب د ایمان بالقدر نه موږ ذکر کړی. د درې مرتبه اوس ذکر کوو چې هغه ایمان بمشیت الله او په قدرت شامله باندې. ایمان موږ تاسو لرو د الله په مشیت باندې چې الله چې څه خوښ شي هغه کوي په ما کان او په ما یکون کې. هغه چې د الله خوښ شي هغه به کیږي، دا په قدرت باندې خامخا. سورة یاسین کې الله سوی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله فرمایي کله چې الله وړي شي ته اراده وکي، چې هغه وړي اراده وکي دا کار دی وشي، نو کون ورته وي فیکون به کی. او هغه چې وغواړي چې نکیږي نو هغه به نکیږي، ځکه اراده ور سره نه وي. دا نه چې دا قدرت په دا کار باندې نه وي، بلکې دا د الله مشیت دی. بعضی کار ته د مشیت اراده وشي هغه وکي، او بعضی کار ته ونشي نه کوي. لکه بل دی کې الله فرمایي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. دا الله خو خشي دا ټول مخلوق په هدایت باندې جمع کی. او په سورته هود کې الله فرمایي ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده. چې طرف ستاو غاړي دا خو خشي نو دا امت به یو ډول وګرځي. سورته یونس کې الله فرمایي ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا. ستا طرف خو خشي نو ایمان براوړي اوسه چې په زمکه کې د ټول یو ځای، مطلب کافر وب کې نه. نور آیتونه هم شته. ولو شاء الله ما اقتتلوا، دارنګه ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. نو سبب په عدم وجود دی یو شي کې دا الله عدم مشیت دی. څه مطلب؟ یو کار چې نکیږي هغه کې د الله اراده نه وي، دا نه چې الله په دې باندې قادر نه وي. عجز نشته د الله دلته، الله عاجز نه، الله قادر مطلق دی. ذکر سورة فاطر کې الله فرمایي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. نو دا یو کار چې نکیږي دا موږ نه وایو چې دا ولې ونه شو. درې مرتبه ته دا ایمان راوړل دي په مشیت د الله تعالی باندې. دا درې مرتبه شته. ورو مرتبه هغه مرتبه د خلق ده چې هغه ایمان راوړل دي په دې باندې چې الله سبحانه وتعالى خالق دی د هر شي. نو الله سبحانه وتعالى خالق دی د هر عامل او داغه د عمل. والله خلقكم وما تعملون. الله تاسو پیدا کړی سي، تاسو اعمال پیدا کړی، نو په دې باندې ایمان راوړل چې الله خالق دی د هر شي، د هر متحرک په حرکت باندې پوي، دا حرکت پیدا کړو، دا متحرک پیدا کړی، هر ساکن او دا سکون پیدا کړی. بلکې په اسمانونو په زمکو کې ذره هم راشي نشه چې الله په باندې علم نه لري او هغه هم پیدا کړی نه، بلکې پیدا کړی. د دې وجنه دا څلور مرتبه باندې ایمان چې په تقدیر کې دا به لازم وي. که دا چا کې نه نو ګره د ایمان والا نشي کېدی. یو خبره بل پاتې شو هغه چې د بندگانو لپاره قدرت هم دا غوي په اعمال باندې شته. یو انسان د یو کار کوي دې ته د دوی مشیت هم شته دی، او الله خالق دی او خالق د دوی د قدرت او د مشیت هم دی، دا غوي د اقوال او د اعمال هم دی. لیکن په دې باندې ځان په یو پکار دی چې انسان دی غلط کار کوي. دو ارادي دي، یو اراده شرعي ده، یو اراده کونیه ده.
اراده شرعي په نیک کار کې د الله د هر چا سره. یو سړی مونږ کوي نیک کار کوي، د دې انسان سره د الله اراده شرعي مرګري ده. یو سړی غلط کار کوي، زنا کوي، اغلا کوي وغیرہ، دې سره د الله اراده شته، خو اراده کونی الله په راضي نه. لیکن دا انسان دا کار کوي ليبلوکم ايکم احسن عملا، دا د الله امتحان دی په دې سړي باندې. الله دا سړی د دینه منې کړی چې دا کار مکوه، خو بیا هم دې قدرت ته ورکړی چې کدا دې وکړو دا د ابدي سزا. نو ځکه دا د امتحان دی. نو د دې بنده سره دا مشیت شته دا چې کوم کار کې هغه وکړه، ځکه دا دنیا مزرعه الاخره ده. ځکه د آخرت لپاره چې څه څه کې هغه کولی شي. نیک کار انسان کوي که بد کوي، خو د الله دو ارادې دي. په نیک کار کې د الله شرعي اراده ده، په بد کار کې د الله کونی اراده ضرور سره. ځکه یو انسان هیڅ حرکت نشي کولی چې د الله اراده ور سره نه، لیکن د بد کار کې به الله د سره راضي نه. د دې وجنه دې باندې ځان پوهول پکار دي. دا و د تقدیر بحث چې شپږم نمبر رکنو د ارکانو د ایمان نه. نو ارکان د ایمان په دې باندې ان شاء الله سره ورسېدل. الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې زمونږ او ستاسې تقدیر هغه د جنت وي، او موږ او تاسې ټول جنت ته لاړ شو، او الله هم د جهنم نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.